ټول سارا یو د مدرسې او مکتبونه چاویل چی بیل دی یو لبل علم قانونا چاویل چی بیل دی یو لبل علم نن د هیواد په سړو سیمو او ولایتونو کې نوی ښوونیز کال د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل شو. په یادو مراسمو کې د پوهنې وزارت په سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا سربیره د یاد وزارت معینانو، سلاکارانو، مرکزی رئیسانو، د رئیس الوزرا اداري مرستیال الحاج مولوي عبدالسلام حنفي، د افغانستان اسلامي امارات د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نور الحق انور، د کابینې یو شمېر غړو، د افغانستان اسلامي امارات لوړپوړو میلمنو، د ښوونځیو او مدارسو یو شمېر استادانو او زده کوونکو حضور درلود. مراسم د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شول. ورپسې د پوهنې وزارت د سرچینو او اداري معین مولوي صبات الله وسیل راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست په ترڅ کې د پوهنې وزارت د تیر ښوونیز کال سترې لاسته راوړنې بیان کړې. په ورته مهال د پوهنې وزارت سرپرست د تیر کال د ښوونیزو پلانونو د پلي کېدو په برخه کې د یاد وزارت لاسته راوړنې وستایلې. دیني علوم زموږ ستاسې د ژوند مقصد دی، هغه خو فرض دی را باندې خو به خامخا کوو، ځکه د الله پیدا کړي د دین دپاره یو. خو دا عصري علوم هم زموږ ستاسې د زندګۍ ضرورت دی، ضرورت ورته لرو. زموږ ستاسې د ژوند اول د دې ډاکټرانو خبره به راواخلو، موږ تاسې د علاج په رابطه د طب په لحاظ همسایګانو ته محتاج یو، زارۍ ورته کوو، هغه بیا ویزې نه راکوي، بیا چې ویزې راکړي یا په یو چل ول په رشوتو باندې ځان په بارډر باندې تیر کړو، بیا مالته شل ځای پولیس راګرځي، شل ځای مو بې عزته کوي، پیسې راڅخه اخلي. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال الحاج مولوي عبدالسلام حنفي، د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نور الحق انور او د پوهنې وزارت معینانو هر یو په جلا جلا توګه د ټولنې په پرمختګ او د هیواد بچیانو د سالمې روزنې په برخه کې د دیني او عصري زده کړو اهمیت ته په اشاره سره څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د ټولو هیوادوالو لپاره د متوازنو ښوونیزو خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی او د هیواد د ښوونیز نظام د ودې او بډاینې په برخه کې پر خپلو هڅو ټینګار وکړ. د یادو مراسمو په ترڅ کې د کابل ښار د ښوونځیو او مدارسو د زده کوونکو ټیمونو خپل چمتو کړي نعتونه او د پوهنې په برخه کې ترانې ګډونوالو ته وړاندې کړې. د مراسمو په پای کې 1403 ښوونیز کال د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق له لوري د ښوونځي د زنګ په وهلو او د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید لخوا د هیواد د ښېرازۍ لپاره د دعایي په لوستلو سره په رسمي ډول پیل شو. د ننګ په توره غوڅو پردي لاسونه چاویل چې بیل دی یو له بل علم قانونه